بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د یو څو خوبونو تعبیر کوم. اول خوب ده وایي تومانچه وایي زما یو کس وي تومانچه زما په سینه کېږدي وایي زه لاس یې تاو کړم بېرته تومانچه دغه په سینې ته واړوم او هغه مړ کړم. بیا مې خور راسره وي هغه سره بیا مشوره کوم زه دا به چېرته ښخ کړو څوک راباندې پوه نه شي. او بیا وایي پلار مې راشي پلار مې وایي چې نه ټول خلکو ته وایو خلک خبروو چې دغسې کارونه سوی په نه غلطي کې. او بیا وروسته وایي یو بل کس مونږ لیدلي وو په دې حالت باندې زه بیا پلار ته وایم چې دا کس به مو وژنو ځکه چې دا به خلکو ته بیا به حل وایي. نو دا خوب یې کتلی دا خوب چې تا کتلی ده نو دې کې یو ستا نفسي حالت ښکاره شوی ده. ستا نفسي حالت الله تعالی تا ته داسې تصویر کړی ده چې ته د یو ګناه اراده لرې ته د یو ضرر رسول اراده لرې ځان ته یا بل چا ته. کله هم ته د ګناه اراده لرې نو ته ځان سره فکر وکړه چې د ګناه نه وروسته بیا څه کېږي. هغه حالت یې تا ته په دې خوب کې تصویر کړی ده. په دې خوب کې تا ته دا ښودل کېږي چې ته که ګناه کوې ډېر غټ ګناه کوې یا خپل ځان ته دې څه تاوان رسوي یا نورو ته رسوي یا صرف کورنۍ ته رسوي یا یو کس خبرېږي صرف ته خبرېږي یا ډېر کسان خبرېږي یا بیخي خبرېږي نه نو د هغه نه وروسته هم تا حالت صحیح نه وي لکه تا باندې ښه وخت نه تېرېږي نو ښه دا ده چې دا د ګناه اراده پرېږدې. چې کله انسان د ګناه اراده ولري نو بیا دغسې یو خوب ګوري. ته په دې خوب کې وایې چې دا کس ته وژنې دا کس ته نه پېژنې نو که دې پېژندلی وای نو جدا تعبیر و بیا که پېژندلی دی وای دا کس بیا تعبیر به یې دا و چې دا کس چې تا په خوب کې کتلی دی چې هغه ته پېژنې او هغه ډز کوي پې وژنې نو تعبیر به یې دا و چې هغه ته یو شر رسېږي ستا له خوا نه شر ورته رسوي. او چې ته اوس وایې چې هغه زه نه پېژنم نو دا یو ګناه اراده ده چې ته کله کله د یو ګناه اراده کوې د یو نامعلوم ګناه یا کله کله همداسې یو داسې ګناه چې هغه تا بیخي لا کړی نه ده. یعنې پېژندګلۍ نه مراد دا چې تا یو ګناه بیخي لا کړی نه ده خو اراده دې شته چې داسې یو کار وکړې چې هغه د ګناه کار ده که هغه شخصي ګناه وي که اجتماعي ګناه وي خو ته ځان سره فکر وکړه چې ته بیا څنګه ده خپل هغه د ګناه نه وروسته په تا باندې به څه حالت راځي. دغه حالت تا ته تصویر شوی دی. په دې خوب کې چې تا سره خور دی ده د خور نه مراد رازونه دي رازونه دي ځکه د انسان رازونه ځان ته لري دغسې د انسان د ناموس خور مور ښځه دا هم انسان ته ناموس وي او د رازونه هم ناموس غوندې وي انسان ته باید وساتي. نو دا خوب کې چې ته فکر کوې چې د خور سره د مشوره کوې چې دا باید ښخ کړو نو څوک راباندې پوه نه شي نو دا ستا هغه رازونه دي چې بیا ته په خپلو رازونو باندې هم ډارېږي او هغه رازونه هم تا سره ډېر دي. نو که چېرته ته ګناه کوې څه غټ کار کوې نو کیدای شي تا ته داسې مشکل پیدا سي چې په هغه کې بیا تا ته ضرر رسېږي هغه رازونو ته دې هم ضرر رسېږي هغه هم افشا شي. نو ښه دا ده چې دی اراده د ګناه پرېږدې خصوصا که هغه اجتماعي ګناه وي نو دغه احساس تا ته تصویر شوی دی. بیا وروسته ته وایې چې پلار مې هم خبر شي پلار دې بیا منع کوي ته چې نه دا به خلکو ته ووایو دا خبره نو دا بیا دې باندې تعبیر کېږي چې ستا کورنۍ تربیه څه ده هغه په دې ده چې ته باید دروغ ونه وایې اعتراف وکړې په خپل غلطي باندې خو کله کله ته د خپل د فطرت نه ته غواړې چې یو خلاف کار وکړې نو هغه حالت یې الله تعالی تا ته تصویر کړی دی په دې خوب کې. نو د دې خوب نه وروسته کیدای شي ستا سره که څه ګناه اراده وه یا د څه داسې د یو چا پیسه کې یا د شخصي ګناه یا اجتماعي ګناه یو اراده دې وسه په هغه کې کیدای شي تا ته ضرر رسولی وی بل ته ضرر رسوي کورنۍ نوم دې پرې نابد شوی وی نو هغه نه انشاءالله ته بچ کېږي ځکه دا خوب اثر همدغه ده چې تا باندې به دا خوب اثر کوي او ته به د دغسې یو کار نه بچ کېږي والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي قبر کې ناست یم ډکې متیازې کوم ډکې متیاز ناست یمه چېرته کنده کې غوندې ځای وي او ډکې متیازې کوم وایي مې فکر شي چې دا خو قبر ده او دا پخوانی قبر ده د پښو له خوا نه لوڅ شوی ده او بیا د همدې حالت کې ناست یم نوره مې اراده لرم چې نور هم وکړم ځکه ناست یم تیار نو وایي په دې کې د دې قبر د څنډې نه غاړې نه یو لړم تېر شي او هغه سرهاری اواز یې زما غوږ ته راشي او بیا وایي ماته چې ونه وایي خو همداسې رانه تېر شي او دا قبر وایي پخوانی وي. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي د لړم تعبیرونه شته په دې چینل کې او د قبر هم شته چې انسان په قبر کې ګوري داسې حالت کې د دې معنا دا ده دا مایوسي باندې تعبیر کېږي چې کله کله تا باندې مایوسي راځي ناشکري باندې تعبیر کېږي چې کله کله ته ناشکره کېږي زړه تنګه کېږي د دنیا نه غمونه مشکلات مسافري تکلیفونه دا در باندې زیاتېږي
بې ځایه ګیلو باندې تعبیر کېږي چې ته بې ځایه ګیلې کوې. دا لړم څه ده؟ دا په غمونو باندې تعبیر کېږي چې یو شی سړي زړه ته واچوي. او د قبر نه مراد پخواني خبرې، پخواني شیان چې یو پخوانۍ مسله تېره شوې ده، هغه ته بیا بیا یادوې، تازه کوې او خپل هغه غوسه ښکاره کوې. او د ډکې امتیازو نه مراد ستا هغه عادتونه، هغه د بانه نیول، که غوسه کول وي او که بې حوصلګي وي یا داسې حالت وي چې ستا بدګماني کوې بعضې وخت په خپل نورو باندې، په کورنۍ په غړو باندې، او یو وړوکی مسله دا غټوې، نو دغسې ستا یو حالت ښیي چې دغسې مشکلاتو سره ته کله کله ګیر کېږي. او که غواړې چې د دې مشکلاتو نه ووځې، نو ښه خبره دا ده چې خپل هر څه په خپل ځای ته هغه رفع کړې. یعنې که ته دا ډکې امتیازې کوې، نو ډکې امتیازې خو ځای یې چې دغه تشناب ده، چې په تشناب کې باید اوسي او په پرده کې باید وشي. نو ته چې دا رااخلې په قبر کې کوې، همداسې بې ځایه ځای غوندې کوې، نو د دې معنا دا ده چې ته خپل عادتونه، غوسه خپل او هغه ګیلې ګزارې دا بې ځایه بې ځایه کوې. د داسې کس نه ګیله کوې چې هغه د ګیلې وړ نه ده، او د داسې ځای کې غوسه کوې چې هلته غوسه په کار نه ده، بانهګیري کوې. نو دغه شیانو باندې تعبیر کېږي چې ته لږ بې حوصله یې او ګیلې ګزارې ډېر کوې، بې حوصلګي کوې، ناشکري کوې، او کله کله بدګماني هم درته پیدا کېږي، نفسي حالت دې صحیح نه وي، غوسه هم درته ډېر راځي. نو د دې لپاره چې دې مشکلاتو نه ته ټولو نه خلاص شې، نو ته باید خپل دا ټول مشکلات، که تکلیف وي، مشکلات وي، نو هغه ته د شپې کوشش وکړه چې د سهار لمونځ نه مخکې، اذان نه مخکې ته اوچت شي، هغه وخت کې دعا وکړې، اودس وکړې او الله تعالی ته عبادت وکړې، او بیا خپل څومره چې مشکلات دې دي الله مخې ته کېږدې او د حل توفیق دې وغواړې چې الله تعالی تا ته توفیق درکړي چې هغه مشکلاتو نه په خیر ته ووځې، او نیکو ملګرو سره مشوره وکړې او کوشش وکړې چې ته بې ځایه کښېنې، نیکو ملګرو سره کښېنه، او په اضافي وخت دې په موبایل کې یا په سوچونو کې مه تېروه، او کوشش وکړه چې په تلاوت سره تېر کړې، نیکو ملګرو سره په ناسته کې تېر کړې، او داسې کتابونه، داسې مضامین، داسې مطالب، داسې بیانونه واورو چې هغه تا ته امید درکوي او هغه تا ته حوصله درکوي او تا ته ژوند اسانوي. ځکه آخر وخت ده او مشکلات دي د ژوند، تکلیفونه دي، نو انسان چې دا هغه ډېر کمزوری شی ده، نو تکلیفونه او مشکلات چې کله په انسان باندې راشي، او انسان مسافر هم وي او نیک ملګری هم نه وي، انسان باندې بیا ډېر سخت تمامېږي. نو نیک ملګري ځان ته وګوره او نیک علما بیانونه واوره، او وخت یې یوازې مه تېروه، یوازې مه اوسېږه. والله تعالی اعلم. بل خو خلک تر نامه پورې وایي، اوبو کې ډوب وي، او خلک وارخطا وي، او خلک ټول دعاګانې کوي، څوک سورتونه وایي، او داسې اوازه ده، وایي داسې فکر کوو چې یو ساعت غوندې بعد دا قیامت قایمېږي، او اسمان تپه تیاره شي، همداسې تیاره زیات شي، او بیا وریځې وي، شپه نه وي خو ورځ وي، خو سخت حالت راسي په خلکو باندې، او خلک دعا کوي چې قیامت رانیسي، موږ ته لږ وخت راکړي، او زه هم وارخطا یمه، نو بیرته به رڼا شي، بیرته رڼا شي، حالات بیرته لږه کې عادي شي. نو دا د مشکلات د دنیا باندې تعبیر کېږي، د آخره زمانه او د دنیا مشکلات، د دنیا حقارت، چې دنیا هیڅ نه ارزي، د دنیا لپاره موږ باید څوک خفه نه کړو. او دا خلک چې ته وایې چې د نامه لاندې د اوبو کې غرق وي، ډوب وي، د اوبو نه مراد خوله ده، ځکه حدیث شریف کې راځي چې خلک د قیامت په ورځ باندې لمر نږدې کېږي ځمکې ته، او خلک خپل خوله کې ډوب وي، حتی تر غوږونو پورې راځي، چې تر خولې او غوږونو پورې خلک په خپل خوله او عرقونو کې په خوله کې ډوب وي، د ګناهونو په وجه باندې، چې د دوی ګناهونه ټول د انسان په یاد وي. قیامت په ورځ باندې دا ټول ګناهونه د انسان تصور وکړو موږ چې لکه یو فایل، فولډرونه چې موږ ته دا اوس د کمپیوټر په مخ کې فولډرونه موږ ټول خلاصولی شو، یو زرهاو جی بي هارد ډسک وي، او په هغه کې دا ټول مواد هم راجمع کړي وي، او هر مسله وي، لیکل وي، ویډیو و اډیو وي، دا ټول فولډرونه وي، ټول موږ ته معلوم وي چې دومره شی ده، او دا ټول معاملات هلته لیکلي وي، فولډر وي، فایلونه وي. نو دغسې دا ټول ګناهونه زموږ مخې ته ودرېږي، او دا ټول زموږ مخې نه تېرېږي، او موږ ټول پوهېږو چې دا ما څومره کارونه کړي دي، او څومره مثبت کارونه مې کړي، څومره منفي. نو دغه حالت څه ده؟ دا په قیامت په ورځ انسان باندې راځي. نو په کار ده چې موږ په دنیا کې هم دغه تصور وکړو، خپل مسؤلیت درک کړو، او داسې کار ونه کړو چې د خلکو حق په موږ باندې پاتې شي، چا باندې ظلم وکړو او غفلت موږ نه ونه شي. نو د دنیا هغه حقارت باید موږ
وپېژنو چې دنیا حقیر شی ده، دنیا په دې نه ارځي چې موږ څوک خفه کړو، دنیا په دې نه ارځي چې موږ دښمنیانې وکړو، او دنیا په دې نه ارځي چې موږ خپل د راحت ژوند او د معنویت او د روح آرامي دا موږ پرې خراب کړو. نو په دغه باندې تعبیر کېږي چې خلک همدغسې ټول لګیا دي، په تکلیف دي خلک، او ته هم دا حالت ګورې، تا باندې هم کله کله دا حالت راځي، خو تا ته الله تعالی په دې خوب کې ښودلې ده چې دغسې حالت ده، او په دې حالت کې باید هر څوک الله ته متوجه اوسېږي. نو ښه دا ده چې په عادي حالاتو کې هم موږ الله ته متوجه اوسېږو، خپل چې کوم 5 وخته لمونځونه فرض دي دا په خپل وخت کې ادا کړو، او خلکو سره ښه وکړو. همیشه په یاد ولرو چې مرګ ده او قیامت ده، حساب کتاب په نظر کې ونیسو، چا سره غلطي ونه کړو، او خلکو ته کوشش وکړو چې خیر رسوو او شر ونه رسوو. نو دا خوب دی په همدې باندې تعبیر کېږي چې هر څوک چې د هغه که هر څومره ګناهګار وي خو بیا هم الله ته متوجه کېږي. ښه دا ده چې موږ کوشش وکړو چې همیشه الله ته متوجه اوسېږو او الله نه خیر وغواړو. نو دا خوب دی ښه خوب ده، او په دې کې چې بیا ته ګورې چې بیا وروسته بېرته رڼا شوی ده، ورځ شوی ده، وروسته حالت عادي شوی ده، نو دغه فرصت ده چې تا په مخ کې ده، زموږ او تاسو په مخ کې ده دا ژوند، دې فرصت ته موږ باید استفاده وکړو او دغه وختونه خپل ضایع نه کړو. والله تعالی اعلم. دا بل خوب ده، وایي د خپل جامع مسجد مولوي صاحب وایي زموږ امام ده، د خطیب ده، هغه وایي په خوب کې ګورمه په کوڅه کې ولاړ وي، وایي زه د مخې نه تېرېږمه او وایي دعا کوم او په ده باندې تېرېږم او خدای مې په یادېږي، وایي او بیا زړه کې مې تېرېږي چې دا مولوي صاحب د الله تعالی په شکل کې ده. داسې فکر کوم ځینې دا باندې روب راځي او دا ماته ډېر ښه لګېږي په ما باندې. نو دا که در باندې روب راځي هغه جدا تعبیر راځي، او که دا مولوي صاحب رښتیا هم دې څخه صفات لري، دا خطیب هم، نو دا جدا تعبیر لري. نو دا دوه تعبیر کېږي. اول تعبیر دا ده که چېرته دا مولوي صاحب هم دعوتګر وي، خلک د ده په وجه باندې دین ته رجوع کوي او خلک د ده په وجه باندې دین او دینی احکام او دینی عمل ورته اسانېږي، او نو بیا شوق یې زیاتېږي د خلکو، نو بیا دا خوب ښه خوب دی. یعنې دغه مولوي صاحب چې ده همدغسې لکه الله تعالی هغه په خپل مخلوق باندې مهربان ده، خلکو ته عفو کوي، ګذشت کوي، چشم پوشي کوي، خلکو باندې پرده اچوي، نو دغسې د مولوي صاحب کې هم همدغه صفات ده چې اخلاق یې هم ښه ده او خلکو باندې پرده ماچوي او خلکو ته پیغورونه نه ورکوي د ګناهونو، او خلک نه رټي، او خلک د ده په وجه باندې دین طرف ته شوق یې زیاتېږي او دین باندې عمل خلکو ته اسانه کېږي. نو بیا په همدې باندې تعبیر کېږي چې بس دې کې انشاءالله ډېر خیر ده دې عالم کې. نو دې نه ته کوشش وکړه چې د ده ټول درسونه واورې، ته وګورې او خپل سوالونه ورنه وکړې او خپل دینداري ته تقویه کړې او همیشه کوشش وکړې چې جومات سره او د مولوي صاحب سره ته تعلق وساتې. او که چېرته داسې وي چې دا مولوي صاحب هغه خلک د ده په وجه باندې دین نه متنفر کېږي، سخت زړه ده او خلکو ته پیغورونه ورکوي او سختي کوي خلکو سره، او د ده په وجه باندې خلک جومات هم پرېږدي، لمونځ ته هم نه راځي، او اخلاق یې صحیح نه ده، اعمال یې هم صحیح نه ده، او په ظاهره کې هم تاته ښکاري، او دا خلک هم ترې خفه دي ډېر خلک. نو بیا په دې باندې تعبیر کېږي چې دا مولوي صاحب کې نقصان ده، یعنې دا مولوي صاحب ځان یې داسې جوړ کړی لکه الله تعالی دا صفت ده چې هغه الله تعالی داسې ذات ده چې هغه خپل بندګانو ته عذاب ورکولی شي، بندګانو باندې غصه کولی شي، که چاته عذاب ورکړي، که چاته چا باندې غصه کېږي. نو دا زموږ او تاسو دا حق نه ده چې موږ په خلکو باندې ډېر غصې وکړو، د حد نه زیات هغوی پسې شو، څه کوې، ولې دا کار کوې، او هر چاته پیغورونه ورکړو، څوک بې پرده کړو، چاته تکلیف ورسوو، نو دا بیا ښه صفت نه ده. د عذاب ورکول او تنبیه کول دا د الله تعالی کار ده. الله تعالی د هغه خپل بندګانې ده چې هغه کوم رقم دغه اراده وي، نو خلکو سره خپل بندګانو سره هماغسې رفتار کوي، رویه کوي. نو زموږ مخلوق څه ده دومره حد کې ده چې موږ یو چاته خپل تبلیغ وکړو، خپل دین، هغه دین بیان چې کوم علما دي هغوی د دین بیان وکړي، خلکو تشویق کړي، خلکو ته تشویق ورکړي، نور د چا شخصي ژوند کې کار لرل او چاته پیغور ورکول، دعوت وکړو، خپل اخلاق وساتو، خلکو سره ښه وکړو تر څو خلک دین طرف ته رجوع وکړي. نو دغه دوه تعبیرونه شو. نو په غالب ګمان سره چې ستاسو د خطیب صاحب د مولوي صاحب د دې خوب نه معلومېږي چې ښه صفات پکې ده او د ښه عالم ده، باعمل عالم ده، او د ده په وجه باندې خلک دین طرف ته تشویق کېږي. نو تا ته دا خوب څه ده، یو تشویقي خوب ده چې ته باید جومات سره خپله رابطه ټینګ وساتې، او انشاءالله چې دې سره ستا دینداري هم په ځای ساتل کېږي
او تا ته ډېر غټ خیر رسیږي او ډېر شرونو نه بچ کېږي. والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي اوبو کې وایي مایان وي او په پښو کې رانیسمه او بیا لاس باندې اوچتوم او ډېر زیات وي وایي سپین یو دانه وي او غاړه کې د اوبو د سمندر د اوبه یې دلته ویالې سیند دي دغه په غاړه کې ږدم دا مایان وایي یو دانه راخلم او هلته ږدم او بیا وایي دوه دانې غټ وي هغه لاس کې نیسم روانېږمه بیا وایي ګورم چې دا مړه نه وي بیا وایي ګورم چې لږ راخوځېږي بیا اوبه ورته اچومه. نو دا کار څه دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته څه کارونه کوې څه کارونو ته لاس اچوې داسې ګډ وډ کارونو ته لاس اچوې او صحیح اراده نه لرې په یو کار ته وکړې یو کار نشي روانولی. د مایان نیول په پښو سره اوچتول او بیا لاس پښو سره نیول او بیا لاس اچول نو دې تعبیر کېږي چې ته غواړې چې یو اسان کار وي لکه مایي چې ته نیسې نو په پښو سره یې نیسې معنا ده چې ته اول کوشش کوي چې هغه کوم وسایل د مایي لپاره استعمالیږي جال هغه شیان ته نه استعمالوي خپل ځان په تکلیفوي او مایان ګرځې راګرځې چې پیدا شي او بیا رانیسې او که زیات هم وي خو ته رانیسې خو دا نیول دې صحیح نه ده ته وایې چې دا زه رانیسم او هلته ږدم او بیا وروسته دوه دانې دې په لاس کې وي دا نور دې بیا در سره نه او ته روانېږې بیا فکر کوې چې دا به ژوندي وي نو ستا هغه حالت داسې ته کاروبار کوې او فکر کوې چې دا کاروبار په خپله روان سي یا کاروبار کې ته ډېر توجه نه کوې یا په کاروبار کې سستي کوې وارخطایي کوې بېزړهتوب در کې ده او بېتوجهي کوې نو په کاروبار باندې تعبیر کېږي دا مایان نیول د صفا اوبو نه ښه تعبیر لري په هغه صورت کې چې کله ته په اساني رانیسې او استفاده ترې کوې او دا مایان رانیسې نو په کاروبار باندې تعبیر کېږي چې تا ته د فرصتونه شته د کاروبار خو چې ته لاس واچوې لاس په کار شي انشاءالله که بیکاري وي که مشکلات وي اقتصادي مشکلات وي کاروبار وي مسافري وي نو انشاءالله دا ټول حل کېږي خو چې ته لږ خپل ځان لږ منظم کړي دا خوب دی داسې ګډ وډ غوندې ده په خوب کې هم ته وایې چې مایان رانیسم او بیا وروسته وایم چې دا دې ژوندي وي بیا اوبه ورته اچومه نو دا هېڅ نه ده معلوم دا وضاحت نه ده ورکړی چې دا اوبه په چي کې اچوې ظرف کې دا همداسې اوبه په سر یې اچوې دا ژوندي شي نو دا هغه ستا بې ترتیبي ښیي په دې ژوند کې په دې کاروبار کې والله تعالی اعلم. او بیا ستا بل خوب ده وایي ته وایې چې دا شیدې در سره وي او ګیلاسونه ډکوې او خلکو باندې یو ګیلاس ویشې او خلکو ته ورکوې نو دا هم ښه تعبیر لري په همدې کاروبار په همدې باندې تعبیر کېږي چې ستا که څه حق وي هغه حق درته رسیږي خلکو ته ښه مشورې ورکوې خلکو سره ښه کوې او که ستا څه دشمنان وي هغوی هم انشاءالله یو خبرې ته راضي کېږي دا شیدې چې دا په طبیعت باندې تعبیر کېږي په نرمي باندې فطرت باندې په کارونو روانېدلو باندې تعبیر کېږي چې انشاءالله دا ستا څه که مشکلات وي هغه حل کېږي که دښمني وي هغه باندې ته برلاسي حاصله یې او که څه حق د ده نه تلف شوی وي څه حق د چېرته بند وي پیسې وي چېرته نو هغه انشاءالله لاسې دې راځي والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي یو زنانه وایي هغه انار خوري پوستکی نه وي د انار وایي همداسې دانې راوتلي وي نو دا خوب تا پوره نه ده ویلی نو که دا زنانه د انار څه ده دا کوم شیان څه دانې لري په دننه کې دا په اولاد باندې هم تعبیرېدلی شي نو که چېرته دا زنانه اولاد نه لري د اولاد غوښتنه کوي اولاد یې نه کېږي نو دا په دې باندې تعبیر کېږي څه ده انار څه کله پوستکی نه وي نو هغه دانې محفوظ نه پاتې کېږي نو انار خو ډېر نازک شی ده څه کله دا پوستکی پیني نو څه کله دا پوستکی ته ایښ نه سي نو هغه نه اوبه روان شي او زخمي کېږي نو په دې خوب کې دا زنانه د انار خوري دا پوستکی پرې نشته نو که د انار صحیح دانې وي او پاخه وي خراب شوي نه وي اوبه یې ترې نه تویږي او دی تعجب کوي چې تیار انار او بې پوستکی دا استعمالي نو د دې معنا دا ده څه ده که د اولاد مسله وي او د زنانه څه اولاد نه لري دا ضعیف وي د پوستکي نه مراد ضعف یعنې د زنانه د عادي شرایطو له لحاظه کېدی شي ډاکټرانو به وویلي چې دا ماشومې نه پاتې کېږي انشاءالله به پاتې کېږي دی د یقین جوړ کړي د الله نه خیر وغواړي او که چېرته داسې وي چې دا دانې ګنده وي یا د انار دانې څه دی خوري پوستکي پینې دا دانې صحیح نه نو په دې باندې تعبیر کېږي چې دا کوم علاج کوي یا کوم د ده کوم تکلیف مرض یې ده د ده په وجود کې ده د ده وجود نه مراد د پوستکي د انار څه هغه صحیح نه ده په دې وجه باندې دا د ماشومې نه پاتې کېږي والله تعالی اعلم. نو که چېرته دا د ماشوم مسله وه د اولاد نو دا خوب که پوره به ما ته ووایي اوس خو دې خوب پوره نه ده ویلی چې بیا که نور هم څه تعبیر پکې وي خیر خبره پکې وي انشاءالله هغه ترې راووځي والله تعالی اعلم.
بل خوب دی د همدې ورور بل خوب دی، وایي بل خوب کې الله تعالی وایي ماته یو پارچه رالیږلې وي او په دې کې زما لپاره یو لیکل وي، هغه کې لیکلی داسې یو سوچ مه کوه، الله تعالی ماته داسې ویلي دي، وایي زه داسې پوهېږم چې په دې پارچه کې داسې لیکل شوي چې زما په باره کې یو سوچ مه کوه، زه کله یو رقم، کله بل رقم یم، کله بل رقم یم، کله بل رقم یم. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته باید چېرته د قرآن کریم درس وي، د حدیثو درس وي، هغو کې کښېنې، اشتراک وکړې، تا ته انشاءالله ډېر مسایل، ډېر سوالونه دې حل کېږي. او چې کوم دعاګانې کوې او بیا وروسته شکونه زړه کې دې راځي، شکونه زړه کې مه راوله، الله ته دعا وکړه، خو په یقین سره دعاګانې د الله اوري او انشاءالله هغه نتیجه ورکوي او ستا دعاګانې ټول د الله په دربار کې قبول شوي دي، قبلیږي په څو رقم باندې، کله کله یو شی درکوي، کله یو مصیبت یو مشکل درنه دفع کوي، کله دعا درته ذخیره کوي. نو په هر صورت کې ته خپل دعاګانو ته دوام ورکړه او الله تعالی ستا دعاګانې اوري او ستا مشکلات کوي، هغه انشاءالله درته څه خیر وي، څه کوم شی خیر دي وي هغه درته رسوي، څه کوم یو خیر دی نه وي نو ته هم زړه مه ځوروه او الله نه خیر وغواړه او الله نه عافیت وغواړه، څه کوم شی دی خیر دی وي هغه انشاءالله درکوي، که وروسته وي که اوس وي، صبر سره استقامت سره مشکلات دې حل کېږي. والله تعالی اعلم. اختر په خوب کې څه تعبیر لري؟ بېګا شپه مې 4:30 بجو خوب ولیده چې اختر ورځ وي او مبارکي خلکو ته ورکوم، ډېر خوشحالي وي او اختر وي او مشر سړی وایي لښته راواخلي او په ټولو ځوانانو پسې منډې وهي، شوخي کوي، وایي ما یو لښته ووهي خو زړه مې غواړي چې جنګ وکړم خو هېڅ هم ورته ونه وایمه. نو په دې باندې تعبیر کېږي اختر نه مراد خوشحالي، یو ښه حالت راتګ او بیا د دغه نه مراد څه ده، یو مشر سړی درته وایي چې هغه لښته راواخلي او خلک وهي، دا ستاسو د کور مشران دي، څه هغوی څه اعتراض لري یا که هغوی ستاسو ته څه خبره لري، څه نصیحت لري، څه پیشنهاد لري، نو هغه خبره د هغوی په خیر ده انشاءالله، هغه خبره باید ومنئ، لښتې ته باید خبره ونه رسېږي، که مور وي که پلار وي که نور د کور مشران وي، نو هغوی که څه مشوره لري که څه خبره لري نو په کار ده چې د هغوی سره خبره وشي او هغه د دوی د خیر مشوره هغه ومنل شي، ځکه چې مشران چې دي هغوی خو هېڅکله شر نه غواړي، خصوصا د اختر په ورځ باندې، خو څه کله د کشرانو لخوا څه غلطي نه وي، څه کمي نه وي، کمې زیاتۍ نه وي، نو په دغه باندې تعبیر کېږي که څه خبره وي نو کیدای شي په خبره کې ته ملامت یې، ځکه ته وایې چې بیا جنګ ته دې زړه کېږي، جنګ زړه مې غواړي جنګ وکړم خو هېڅ هم ونه وایمه، ته به کیدای شي ملامت وي. نو معنا د مشرانو په حصه کې که چېرته هر رقم خبره وي نو ته باید ځان ملامت وګڼې او هغه خبره غټ نه کړې او کوم خوشحالي چې وي هغه پرې خراب نه کړې. والله تعالی اعلم. بل خوب دی دا وایي همدغه ورور وایي دوکان ته لاړ شوم خو دوکاندار نه وي، زه خپل کلچې راواخلمه، دوکاندار راشي او کلچې رانه واخلي، بیا وایي دغه ته غلا کوله، ما ورته پیسې ورکولې، خو هغه وایي غلې ته بیا د 10 روپۍ راکړې خو په تله کې چل وکړي، پوښتنه مې ترې وکړې، ما ویل حساب دې څو شو، 4 به ما 10 روپۍ ورکړې، تر لاړم او هغه هېڅ ونه وایي. نو په دې خوب کې هم ګوره دا یو شی شریک ده، هلته مخکې هم ته وایې هغه لانجه غوندې راځي یا مشران او ته غواړې جنګ وکړې بیا چې یې ونه وایې، او دلته بیا د دوکاندار خبره راشي چې یخ دی، هلته هم خبره راسي او بیا ته ورته څه ونه وایې. نو معنا ده ځکه څه مسایل ژوند کې هم راځي د کار ځای کې یا کورنۍ مسایلو کې او هغه کې ته ډېر پریشان یې، بیا چې دا به څنګه کېږي، نو هغه مسایل انشاءالله سر ته رسېږي، خو په دې شرط چې ته لږ حوصله وکړې او د مشرانو څه کوم حدود دي او احترام د هغه په خپل ځای وساتې او درنه زیاتۍ او کمۍ ونه شي او کوشش وکړې نیک ګمان ولرې په هر چا باندې، د خیر اراده ولرې هر چا ته او وارخطایي ونه کړې، بېصبري ونه کړې. د دویم خوب نه دې همدا معلومیږي چې ته دوکان ته ځې دوکاندار نشته او ته بیا کلچې رااخلې خپل سر باندې، نو بیا وروسته چې هغه راځي بیا پیسې ورته ورکړي، نو خامخا انسان ته یو دغه پیدا کېږي. نو که چېرته دا خوبونه ته وایې چې 4:30 بجې کتري د شپې نو وخت یې ښه وخت ده، نو که دغسې نفسیاتي مشکلات وي ستا نو په همدې نفسیاتي مشکلاتو باندې تعبیر کېږي چې ستا نفسیات که هغه داسې وي چې ډېر نازک طبیعت یې او کله کله بدګماني درته پیدا کېږي، کله کله غوسه راځي درته، نو کوشش وکړه چې دا غوسې دې هم کنټرول کړې، د بدګماني دې هم وارخطایي دې هم، نو انشاءالله ژوند هغه همیشه ښه وي، اختر وي، ښه ورځ وي او ښه حالت وي، خو چې موږ په قدر یې پوه شو او خپل لا خوشحالي خراب نه کړو. والله تعالی اعلم.
نو دا و د نن ورځې خوبونه. نو الله تعالی دې وکړي چې تاسو خپل خوبونو تعبیر هم اورېدلي وي او تاسو قناعت راغلی وي او خوبونه نور هم و خو هغوی سوالونه ماتې کړي وو، خوبونه یې واضح نه وو، نو څه انشاءالله چې هغوی وضاحت ورکړي نو خوبونه به تعبیر کېږي. نور هم والله تعالی اعلم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.